الانبیاء صفحہ نمبر 3 آیت نمبر 6 نبات صفحہ نمبر 3 آیت نمبر 6 نبات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. پرون درس کې داتې رشي و چې قیامت رنجدو شولو، یو قیامت صغرا دی او بل کبرا دی. قیامت صغرا دغه د چې انسان مړ شو بس په دی باندې قیامت ولګیدلو. د مرګ سرا سړی ته دا پته ولګي چې زه کامیاب یم او که ناکام یم. اور یو قیامت کبرا ده چې دنیا بډنګيږي. نو الله پاک فرمایي چې د خلکو ته د حساب ولا وخت را نږدې شولو او دوی بیا په غفلت کې د اعراض کوونکي دي. اور دغه کافرانو د کوم یو نوې حکم رسی دوی هغه واوري خو په هغه پورې لوبې ټوکی کوي. دوی ول زرونه په غفلت کې دي اور دغه ظالمان پټي مشورې کوي اور د پیغمبر بری کې چې د تاسو په شان یو سړی دی اور یو بلته چې تاسو جادو ته رسي خپويږي نه مو ورسي. نو نبی علی السلام ته فرمایي چې د ما رب په هغه خبرو باندې هم پوي دی چې کوم په اسمان کې کیږي په زمکو کې الله پاک اوریدونکو دی په هر شی باندې خبر دی. اور دوی بوویل چې د پیغمبر ولکم قران دی چې دا اسی خیالي وسوسې دي. کله به ویل چې د ځان نه جوړ دی، کله به ویل چې دا شاعر دی. اور دوی به ویل چې کدا پیغمبر وی نو دای د راوړي هغه نشانه چې کومې نشانه سره اول پیغمبران استولی شوی وو. الله پاک فرمایي چې هغه قومونو ایمان نه وروړي ما غر کړل. آیا که دوی ته دغه نشانی ویر کوم دوی به ایمان راوړي؟ نه، دوی بیا هم ایمان نه راوړي. اوس نن چې کوم درس دی کې د کفارو ولا یو اعتراض دی هغه ولا جواب یې اول آیت کې کافرانو بوویل چې اول پیغمبر خوشتان دی اور کوي هم پیغمبر په انسانانو کې نه دی بلکې پیغمبر په فرشتو کې پکار دی. نو الله پاک فرمایي چې آیا په دینه پیله څومره پیغمبران چې تیر شوي دي تاسو نوح علی السلام منئ، ابراهیم علی السلام منئ اور تاسو نور پیغمبران آدم علی السلام منئ. خود تاسو دا وګورئ چې آیا په دې پیغمبر نه پیله څومره انبیا دي هغه دي سړی نه علاوه په بلچا جنس کې الله پاک رستولی دي؟ نه، څومره انبیا چې دا ټول الله پاک په سړی کې رستولی دي. نو چې تاسو هغه منئ خدغه پیغمبر هم حق اور سچ پیغمبر دی اور دا هم دې بری کې تاسو دا اعتراض نشي کولای چې په انسانانو کې چیرې الله پاک پیغمبر استولی دی. الله پاک فرمایي وما ارسلنا مونږ ندي استولی قبلک پتان پیله پیغمبران الا رجالا مگر هغه به هم سړی وو
نوحي الیہم اور مونږ به دوی طرف ته وحی کوله اور اے د مکه ول خلق تاسو خو ان پړی اومیان نه پويږي فاسالوا اهل الذکر تاسو د علم ول خلق نه تاسو کې ان کنتم لا تعلمون ک تاسو نه پويږي نو د ذکر د اهل ذکر نه مراد اهل کتاب مراد چې کوم اهل کتاب دی يهوديان اور عیسایان د هغه نه تاسو کې چې هغه کتابونو کې سلی کلی دا چې مخکې پیغمبران په څه کې تیر شوی دي الودوی بویل چې د پیغمبران فرشتي پکار دي الله پاک فرمایي وما جعلناهم جسدا موږ دغه پیغمبران د سې جوسا نو ګرځولي لا یاکلون الطعام چې هغه خوراک نه کوي لکه فرشتي چې دي فرشتي خوراک سکاک نه کوي هغه به وجود الله پاک دمر طاقت ور کړی دی چې سره زمکه ته یو وزر ور لاندې کې د ټوله زمکه الټه کولای شي حالانکه خوراک هم نه کوي سکاک هم نه کوي اور فرشتي الله پاک دی نور نه پیدا کړی دي ای فرشتي ولا خوراک دی الله ولا تسبیح دی الله پاکي بیانول دي نو الله پاک فرمایي چې موږ دغه پیغمبران هغه جوسا هغه جسم نو ګرځولای چې کوم خوراک نه کوي یعنی موږ هغه پیغمبران فرشتي نه وی جوړ کړي اور بل کفرانو بوویل چې خیر دی دا پیغمبر نه بخلاص شي بس وفات بشي مړ بشي زنه خلاص بشي الله پاک فرمایي چې یو کس چې مرګ وي ترسي نو دا د پیغمبري سره څه تضاد نه لري پیغمبر دی پر دا ضروری نه ده چې هغه به همیشه دی پر شمدای وي بلکې نور پیغمبران وفات شوی دي همدغه شان دي ته به هم مرګ رسي دا به هم وفات کیږي اور کچیر یو پیغمبر وفات شي نو هغه کې دا څه نقصان نه ده چې دا پیغمبر نو که پیغمبر وای نو دا وفات کېدل ویلې بلکې پیله پیغمبران هم وفات شوی دي اور دی باندې به هم مرګ چې د هغه رسي وفات به ور باندې رسي نو ځکه دغه د یو سړی دی بل چا په مرګ باندې خوشاليږي خو دغه مرګ خو هر چا باندې روان دی الله پاک فرمایي وما كانوا خالدين هغه پیغمبران هم همیشه دی پر اوسیدون کې نو ثم صدقناهم الوعد خو د هغه پیغمبرانو سره چې کوم مونږ وعده کړی و هغه بالکل مونږ رښتیا ثابت کړل سرنګ وعده فانجیناهم مونږ هغه پیغمبرانو ته نجات ورکړلو ومن نشا اور چاته چې مونږ غختل امغه ته هم نجات ورکړلو واهلكنا المسرفين اور مونږ هلاک کړل هغه خلق څوک چې د حد نه تیریدل نو دی کې اې د مکه ول خلقو کتا سو د پیغمبر ملګرتیا وکي نجات مو ملاو شي کني ګور تاسو به هم الله پاک غر کی لقد انزلنا الیکم کتابا الله پاک فرمایي چې مونږ نازل کړی دی تاسو طرف ته کتاب پدې کې څه شی دی فيه ذکرکم پدې کې د تاسو ول نصیحت ته پدې کې د تاسو ول نصیحت ته نو نصیحت به هغه څوک قبلوي چې څو قران خوا وري کنه کنه نبی علیہ السلام به قیامت په ورځ باندې ګلا کوي وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا الله پاک تبي چې اے د ما ربا د ما امت قران پرېږدولې کافرانو خو قران پرېږدولې د هغه خو منینا خو مونږ تاسو خپل مسلمان ورونه خويندې چې دی هغه وګورو هغه نه تاسو وکړي ډېرو مسلمانانو نه چې په کال کې تاسو قران ختموي اور په قران کې په کال کې د قران ولا څومره تلاوت کوي اور په 24 غنټې کې ته د قران ولا څومره تلاوت کوي اور ته فیسبوک اور نیټ چې د هغه څومره ګوري ملګری سره څومره کې نه خبرونه څومره پورې واوري څومره پورې هغه پړو کوي حالانکه موږ تاسو خبرونه واورو اور موږ تاسو دغه غټو خلکو ته څه फायदा نقصان ورکول شو بس صرف یو خبره چې د هغه واورو خو ته دا سوچ وکړه چې هم دغه موبایل دی سره دی په دې موبایل کې په زرګونو قریان دي سره دي په زرګونو قسمه تلاوت دي سره شتا آیا اوس پرې په 24 غنټې کې تاسو څومره تلاوت اوریدلې ده که خپل یې کولای نشي کم از کم د غیر ریکارډینګ چې د سړی هغه واوري هم دغه شن گاډي دي سره دی اور په گاډي کې په ګنټو باندې چکر سفر کوي اور په دغه سفر کې ته د خپل سوچ وکړه چې غانې بجانې څومره واوریدل شولې دی الله کلام چې د هغه څومره واوریدل شو اور ټي وي ته سړای ناس غنټو بني اور په دې کې څومره تلاوت ولا چینل دی وکتلو څومره چې کوم د هغه د ډرامو ولا دی وکتلو نو دې کې ګوره لیک څنګه کافرانو قران پرېږدولې دی خو موږ تاسو به د هغې نه سګیلا کول خپل مسلمانانو ورونه خويندې چې دی هغه وګورو
نو په 24 غنټې کې د قران ول صحیح سات تلاوت کول پکار دي که سړی پکې تیز وي واسه پرات تلاوت کوي پکې وروي نیمه سي پرا کوا په دینه پکې وروي یو پاو کوا څلرمه حصہ چې د هغه کوا خو قران چې کوم د هغه دغه سپریک دول نه دی پکار زکه چې دغه قران القرآن حجة لك او عليك چې دا قران بو یا تا د پر دلیل وی یا بو د تا خلاف دلیل وی یا بو د تا ولا سفرش کوي او یا بو د تا خلاف شکایت کوي چې یا الله زی پرېګ دول هو د موبایل په سکرین باندې لکیر نه پرېګ دول د موبایل په سکرین باندې وړا غونی ګردان پرېګ دول او زو په ګردو کې پروت په کال کې بچی یو زد را واخستل ا د قران ولا کپړې ته وګوره کومي کپړې کې د قران بن کړي د فکرونو کې د هر سړی وګوري او د موبایل ولا کور ته وګوره چې هغه څنګه کور دی ته اخسته ده خپل سړی سوچ وکي چې ما د قران سره څومره مینه ده نو بیا کچېره مثال کې یو کافر د قران ګستخی وکي نو موږ ته څومره جلوسونه او باسو څومره په هغه باندې د غصې ولا اظهار کو خو هر سره د سوچو کې چې ما د قران سره څومره وفا کړی ده حالانکه نبی علیہ السلام فرمایي چې زد نه روان يم زبط سم زيو انسان ما باندې بمرګ رسی خو زه پتا سو کې دوه شان پر قدم کا هغه مضبوطی سره ونی سي ک ډیر د فتنو ولا وختونه راشي تاسو به گمراه نشي یو قران دی او نبی علیہ السلام فرمایي چې بل د ما ولا سنت دی د ما ولا حدیث دا مضبوطی سره ونی سي تاسو به گمراه نشي نو الله پاک فرمایي فيه ذکرکم په دې کې د تاسو ولا نصيحت دی افلا تعقلون ایتاسو پويږي نه وکم قسمنا من قريه اې د مکی ولا خلقو تاسو هډیر کمزوري په تاسو نه پیله ما څومره قومونه غر کړی دي كانت ظالمه چې هغه ولا خلق ظالمانو وانشأنا بعدها قوما اخرين اور په هغه نه بعد کې نور خلق پیدا کړی دي نو تاسو به هم ګوره غر کم نور به پیدا کوم خو هغه قومونه چې کله ما غر کول چې کله د ما ولا عذاب رتلل دوی محسوس کړل چې د الله عذاب را باندې راغللو اذا هم منها يركضون نو په دی وخت دوی منډه شروع کړلې د الله عذاب نه میزان بچ کولو فلما احسوا چې کله دوی محسوس کړلو بأسنا د مونږ ولا عذاب اذا هم نو په دی وخت دوی منها د هغه عذاب نه يركضون منډه ویلې خو د الله عذاب نه بسرنګ منډه وای د الله عذاب نه بو ال اخلاصيږي چې کله د زمکه نه اوزه د زمکه د اسمانه بهر ته اوزي وسړای د عذاب نه خلاصېدل شي خو د زمکه اسمان نه څوک وتلی شي لا ترکدو به فرشتي وي ته اوازونه کول د عذاب په ټیم کې یا به الله وي ته आवाज کولو لا ترکدو نن منډه مو وای ورجعوا اور واپس شي الا ما اترفتم فيه هغه ايش اشرت چې کوم کې تاسو مصروف وي ومساکنکم خپل کورونو ته واپس شي لعلکم تسالون کې دې چې تاسو نه څوک تاسو وکي چې څه دې سره وشول خو الله پاک فرمایي په هغه وخت بدوي سویل قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين بس نور سنو سره به هم دغه خبره کوله چې هاي هلاکت ته دې مونږ دی پر مونږ ظالمانو چې مونږ دی هغه الله خبره نه منله الله پاک فرمایي چې د عذاب په ټیم کې به هم دغه आवाज کول نور आवाज په خلی کې نو فما زالت تلك دعواهم پس همیشه هم دغه خبره کوله حتا جعلناهم حصيدا چې مونږ دوی دسه ختم کړل لکه یو فصل چې کټ کې چې کله غنم ورب دی غنم کټ کې ما دوی دسه ختم کړل اور خامدین اور دسه مو ختم کړل لکه څنګه اور بل شي اور هغه اور بعد کې مړ شي نو دوی مونږ هم دغه شان ختم کړل نو په دی وخت دوی خپل ظلم منلو په دی وخت دوی توبه او بستله خدا اخري وخت وو اور الله پاک د عذاب په ټیم کې د مر په ټیم کې بیا توبه چې دی هغه نه قبلوي اور د مرګ نه پیله پیله الله پاک هر ګناه معاف کوي اور مرګ هغه اچانک رسی نو انسان ته پکار د چې د هر ګناه نه بعد هغه توبه وباسي ځکه چې کدی شي دغه ګناه نه بعد فورا بعد انسان ته کوم د هغه مرګ هم راشي په کتاب کې لیکلي دي چې عربو کې واز زنانا اور د هغه ولا ود وشل رخصتی خوند هم رغله دی اور زنانا هم رغلی دی کورته اور دغه خزې د مخام په وخت کې میک به وی ته وکړلو سنگاری وی ته وکړلو خزر ناوی جوړ کړله اور په دی وخت کې د مسخوتن ولا اذان چې د هغه وشلو کدي مخام ولا وو اور دغه ناوی خپل مور ته چې زخو او دس کوم المنس کوم امور وی تکی چې لیونی کا پګلې کا دست وکړلو خو د ټول مخ ولا میک به لاړلو دغه سرخی په ډر د لاړل اور د خلق بو تا پورې خان دي خلق بو خندا در پورې کوي
هغه خزوی ته کی چې څه کیږي هدا وشي خو زه المن چې د هغه نه کزه کوم ظلمون چې د هغه نه کزه کوم نو همدغه شان او د سی وکړلو هغه چې مخ باندې لګولي و هغه هر څه لاړل خلق په انتظار باندې و چې د غیل منځکی په سجدي باندې پرتا و او دا وفات شوله په سجدي باندې پرتا و هغه وفات شوله اوس کچیر دی المنز کزه کړي و د کوم حالت کې مرګ راغلی و خو ګور المنز وکړلو څومره خیسا مرګ چې د هغه مونږ کړلو نو دی وجنه دی پودی یعنی ګمان باندې پودی سحری باندې چې یا خو ځوان یم بعد کې به توبه وباسم یا صبر کا دا خواهش می د پوراشي بیا توبه وباسم کې دی شي په دغه ګناه کې دغه خواهش کې مرګ دي تراشي او کې دی شي دغه منسوبې کې انسان ته مرګ راشي او کيو سړی چې ما خو ډیر حرام کارونه کړی دي خو شکر او بس چې هغه حرام کارونه په ټیم کې الله پاک مرګ نه دی تر وستله اوس الله پاک مقادر کړل خوینده د بر خو سړی توبه او بسی کنه نو دی وجنه مرګ چې د هغه چا نه کرسي نو هغه دی پر انسان ته پکاره چې د هر د ګناه نه ځان بچ کوي خو انسان د ګناه د نکیږي چې کله د نوشي ډایرکټ توبه او بسل پکار دي الله پاک فرمایي وما ارسلنا مونږ ندي استولی قبلک پتانا پیله پیغمبران الا رجالا مگر هغه هم سړیو نوح الیه مونږ به وحی کول دوی ته نو دینه معلومیږي چې پیغمبران صرف په سړیو کې تیر شوی دي یې سړی نه علاوه په زناناو کې بل جنس کې پیغمبران نه دي تیر شوی فاسالو تپوس وک اهل الذکر د اهل کتابونه د اهل علم ول خلقنا ان کنتم لا تعلمون کتا سن پوي نو ګور دینه هم معلومیږي چې عوام ته پکار ده چې هغه خپل اجتهاد خپل عقل ذهن بونه جنگوي چې کوم شي پته وي ته نوي هغه به د علماو نه تپوس کوي کني گمراه بشي زوګ ودسني چې ما ته خزره کې د سلاګي ما ته خو ذهن دسي نا مسلې په ذهن سره په زره کې نه رسي دا ټول نقلي دي په نقل سره دار غلي دي وما جعلناهم اور موږ نو ګرځولي هغه تیر شي پیغمبران جسدن دسي جسم دسي جوسا لا ياكلون الطعام چې هغه خوراک نه کولو بلکې هغه پیغمبرانو خوراک به هم کولو نو تنویس یې فرمایي چې کچیر یو سړی خوراک نه کوي دا د بزرګي نشانی نه ده چې فلان کای سړی درې څلور مسلسل خوراک نه کوي نه بلکې پیغمبرانو خوراک کولو وما كانوا خالدین اور نو دوی همیشه د پر پد کې دن کی اغا وفات شي نو دا پیغمبر به هم وفات کیږي ثم صدقناهم بمون رشتیا کړل د دوی سره الوعد خپل وعده فانجیناهم نمون دوی ته نجات ورکړلو ومن اور هغه خلق ته مهم ورکړل نشا چا د پر چې مون غختل واهلكنا المسرفين اور مون هلاک کړل هغه خلق چې کوم د حد نه تیری دن کیو لقد انزلنا بشک مون نزل کړی دی الیکم تاسو طرف ته کتابن دغه قران فيه پدې کې ذکر کوم د تاسو نصیحت دی افلا تعقلون ایتاس عقل نه لري وکم قصمنا اور مونږ څومره هلاکړي دي من قريه کلی یعنی دی کلی ولا خلق كانت ظالمه چې هغه ظالم وانشأنا اور مونږ پیدا کړي دي بعدها د هغې نه بعد قوما اخرین نور قومونه فلما احسوا شکل محسوس کړل دوی بأسنا د مونږ عذاب رتلل اذا هم نو په دی وخت کې دوی بو منها د هغې عذاب نه يركضون منډي به ویلې دوی ته ویل شو لا تركضوا منډي مو نن ورځ ورجعوا وفشي الى ما اترفتم هغه ایش اشرت ته کوم کې تاسو مصروف وي ومساکنکم اور وپس خپل کورونو ته لعلکم تسالون شاید چې د تانه څوک تاسو کې چې څه سره وشول قالو دوی بویل چې نا یا ویلنا هاي هلاکت هاي افسوس په مونږ باندې ان كنا ظالمین مونږ ظالمانو فما زالت پس مسلسل وا همیشه دی پروا تلک هم دغه دعواهم دی ول دعوا یعنی مسلسل هم دغه فریاد کول چې مونږ ظالمانو خو مونږ ور باندې رحم نه کړلو حتا جعلناهم چې مونږ دوی وګرځول حصیدن د کټ شوی فصل پشان خامدین اور د مړ اور پشان سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله د دې موږ درس په خپل دل بار کې قبول او منظور فرمای یا الله په دې باندې موږ ته عمل کول توفیق را نصیب کړي د خپل پیغمبر اتباع را نصیب کړي د قران سره مینه محبت را نصیب کړي یا الله د خپل قهر د عذاب نه محفظت او فرمای څومره مؤمنان وفات شوي دي ټول ته مغفرت ور نصیب کړي نبی علی السلام د امت
امت په حال باندې رحم کرم او فرمای چا په کورونو کې خندنونو کې اختلافات دي یا له په مینه محبت سره بدل کې چا باندې قرضې دي یا له غیب نه بندوبست او فرمای چا ول څومره جهیز حاجتونه دي ټول جهیز حاجتونه پورا کې یا الله څوک دی مسجد کې امداد کوي او چا کړي دی هغه ته په دوړو جهانو کې بدلی ور نصیب کې یا الله مونږ ته په داسې وخت کې مرګ راولې چې په کوم وخت ته دې مونږ نه راضي وي امين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.